حدیث د سلمان ابن عامر الضبي رضی الله عنه دی وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. اوس دې حدیث کې دا مسله راوړي چې روژه ماتې به په څه باندې کوې. وی چې اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، تاسو کې چې څوک روژه ماتې کوي نو روژه ماتې دې په کجوري سره کوي. فإن لم يجد فليفطر على ما، او که کجوره ورته میلاو نشي نو په اوبو سره دې وکړي. فإنه طهور، ځکه چې دا ښه پاکول کوي. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نو سنت طریقه دادا یادې کوي، سنت طریقه دادا چې کجوره استعمال کړی شي په روژه ماتې کې تازه کجورې. که تازه نه وي نو بیا عامې کجورې، او که هغه هم نه وي نو بیا اوبه. حدیث په دې باندې شته د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی کنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تازه کجورو باندې روژه ماتوله. فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، که تازه کجوري به نه وي بیا به عام کجوري استعمال کړي. فإن لم تكن حسا حسوات من ماء، که دغه کجوري به هم نه وي نو بیا به اوبه وڅکړي، یو څو ګوټه اوبه به وڅکړي. نو سنت طریقه دا ده چې کجوره به څه تازه. ولې تازه؟ نه تازه ولې؟ اسانه خبره. نه تازه په دې ځکه چې دا پستی او معده ازموي، نرم خوراک دی. ها خو داسې هم کیدی شي لکه اوس د ژمي موسم دی، ژمي په موسم کې تازه کجورې نه وي نو بیا به په تمراتو باندې کې عامې کجورې، اگر که وخت پې تېر شوی. که دغه نه وي نو بیا په څه باندې؟ په اوبو باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فإنه طهور، وی د اوبه پاکول کوي. اوبه څه شی پاکوي؟ معده پاکوي، کولمې پاکوي، او بل دا چې د اینه د ګردې د دې روجې د لاسه پکې یعنی وچوالی پکې راغلی، د اینم لږه وچه شوي، د ګردې هم لږې وچې شوي. نو چې دا اوبه پې ورشي، د اوبه پې ورشي نو هغه معده هم صفای شي، کولمې هم صفای شي، ګردې هم په ارام شي، اینې ته هم فایده ورسي. سبحان الله. اوس ډاکټران ګوره دا خبرې بیانوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې بیان کړی. اوس ګوره ډاکټران دا وی په نهره اوبه څکه ډېره فایده ورکوي، په نهره اوبه څکه دا ډېره فایده ورکوي. یو روایت د عوام خلک په دې فیسبوکونو او په دې ځایونو کې چلی وي چې پیغمبر د دې نه منع کړي دی چې په نهره به اوبه نه څکي. نو هغه داسې روایت دی چې په هغې اعتماد نشي کېدی، کمزوری روایت دی، د کوم ځای راوړی. نو دا بعض دا کمزوري روایت ته د کتابونو نه راوباسي او نشر کوي، دغه روایت کمزوری دی. صحیح د کتابونو کې راغلی، خو کتابونو کې خو دا چې کتابونو کې هر څه راشي یا به صحیح، بلکې ډاکټران خو وی په نهر باندې اوبه څکه څه دي مفید دي. دلته پیغمبر وایي که فإنه طهور، پاکول کوي. د معدې په دې دیوال پورې چې سن ختي، د معدې چې دا کوم دیوالونه دي ګیر چاپېره، په دې پورې چې سن ختي تېر شوی کوم خوراک هغه د دې اوبو سره صفا شي. تر شان د کجوره چې ده، الله اکبر، په دې کې ډېره فایده، خوږی د کجوره څه خوږی. او د انسان د روجې نیو سره کمزوری شوی، نو چې اولنی خوراک دی د خوږ وکړي نو طاقت ورته میلاو شي. او بل دا خوږ شی چې اول د معدې ته لاړ شي مزه وکړي نو بیا پسې که د نور خوراک راځي صحیح ده. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماشومانانو ته هم په خوله کې اول به یې کجوره په خپله خوله کې وجویله، بیا به هغو ته په خوله کې راښکوده چې دا ماشوم د معدې ته دا خوږه کجوره لاړه شي.
وخت موږ سره ختم شو بالکل اخري دغه کې دی ما به تاسو ته فایدې بیان کړې وي چې د کجورې د خوراکو څه فایدې دي دې وخت کې خو زار شم او قربان شم زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه والله دې ورسره زموږ حشر د قیامت په ورځو کې چې دا مسلې موږ ته په هغه وخت کې بیان کړي بله دا مسله یاده کوي چې د دې نه علاوه په هر شي باندې روژه ماتې کېږي خو دا موږ سنت طریقه ووي دا موږ څه ووي سنت طریقه لکه زموږ د پښتانه اکثر پر روابزه ډېر مینې یو نیم ګړپ ورشي پر روابزه باندې او څوک زر پیکوړې راوالي او څوک سموسې راوالي نو د دومره وکړو صحیح د روژه ماتې وشو خو سنت طریقې خلاف کاري وکړو تازه کجوره کنې عامه کجوره او یا اوبه هغې نه بل باید نور خوراک کوه